د نظام د استحکام او د خپل مجاهدینو د کنټرول او د خپل نظام د حفاظت لپاره یو دریځ نیسي، هیڅکله د چا تر تاثیر لاندې مه راځه او باید رانسي. ته باید خپلو منافعو ته متوجه نور هاخوا ته که دا د چا په ګټه وي که په تاوان وي، که څوک خاندي که څوک ژاړي، که څوک خوشحالیږي که څوک خوابدی کېږي، هغه موږ ته مطرح نه ده. موږ ته خپل ملت مهم دی، موږ ته خپل نظام مهم دی، موږ ته خپل هیواد مهم دی. د دې هیواد په ګټه به پرېکړې کوو، د دې هیواد په نفع به پرېکړې کوو، د ملي منافعو په نظر کې نیولو سره به پرېکړې کوو. نور که چاته ګټه رسېده که تاوان، خپل نظام به مستحکم ساتو، خپل هیواد د ودانولو کوشش به کوو او په دې کې به هر اړخیزه هڅه کوو. یوه یادونه باید وکړو چې موږ تاسې که دا 20 کاله مبارزه کړې ده، جهاد مو کړی دی، د اشغالګرو په وړاندې درېدلي یو، په دې کې موږ د هیڅ چا د احسان پوروړي نه یو. محض د الله جل جلاله احسان، د الله جل جلاله نصرت. نور که نږدې هیوادونه دي، ګاونډي که لرې هیوادونه دي، موږ ته د دې پر ځای چې ګټه ورسوي تاوان یې راته رسولی، د دې پر ځای چې ملاتړ مو وکړي په خلاف مو درېدلي دي. په دې جهاد کې په دې 20 کلنه دوره کې زموږ سره نه یو سازمان، نه یو هیواد، نه یو ټولنې ملاتړ کړی. دا یو داسې جهاد و چې د نړۍ په تاریخ کې